حدیث مبارک کې راځي وای کم سړی چې خپل مال په قسمونو خرڅي الله دغه نه برکت چتای دغه نه الله سوچ چتای برکت چتای یو په دروغه قسم ده کنه چې شه دې اغسته په سل په ته قسم کوي چې ما اغسته په سود په یونیم سل په درو خو به حرام دي حرام دی او ناروا ده خو ډیر سخت ګناه ده خو پرشتیاو قسمونو چې یو شی خرڅای اگر چې خلک په پتا اعتبار وکي چې زه قسمي خور پیسې به ګډيري درکې صحیح ده خو په دې پیسو کې به برکت او ظاهر کې به ډيري خو په حقیقت کې به هیڅ هم نه وي یو ورځ به په دې کاروبار کې ته ډیر غټ تاوان کوي د دې شته شي نه بم خلاصيږي نو یو خبره دا ده چې حدیث مبارک کې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی قسمونو باندې چې څوک خپل مال خرڅي الله تبارک وتعالى دغه نه سوچتای برکت تینو چتای نو په تجارت کې به دویم اصول دا کې دي چې مال به خرڅوم خو قسمونه به پی نکوم یو شی دی راوړې په سو باندې راک دا پسو دی په دومره روپۍ باندې دی بس کو ته اعتمادي سره خو او پتا دي سي اعتماد کی او که اعتمادي نه د مخ کې د قسمونو دروغ عادت بیا پتا باندې کو قسمو خو هم څوک اعتماد نه کوي خپل مال درې بس بدی خرڅوم بس صحیح ده بل خبره دا ده چې ذخیره اندوزی بنه کوي په تجارت کې څه شی بنه کوي ذخیره اندوزی بنه کوي یو شی ته د خلکو ضرورت ته غنمو ته د خلکو ضرورت ته وړو ته د خلکو ضرورت ته او تا په ګودامونو کې د پاره اخی چې ورګه قیمت او کې به خرڅ کم دا ناروا دي دا حرام دي دا حرام دي دا ناروا دي چې کله په بازار کې د یو شی ضرورت وی خلکو ته خلک محتاج لري د غنمو د وړو محتاج ته تا ګودامونو ډکه په دې باندې چې ورګه ریټ او خي دا ناروا دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې کم سړی چې ذخیره اندوزی وکړه خلکو ته د غلیظ ضرورت او د په ګودامونو کې خېده چې ریټ یو خېږي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به یو د مال نه برکت اوچت کی دویم به الله په د باندې غریبي راولي غریبي به راولي او دریم دی به په جزام مرض باندې مړ شي یعنی دی چې مړي په یو ناکاره مرض بمري تا خو ریټ تیخي دي چې زنده به ریټ وکړي خو په دې باندې به ته چرته هم مالدار نشي حدیث مبارک کې راځي دا سړی به غریبیږي مفلسي به پته راشي دویم دا چې په یو ناکاره مرض به دا سړی مري خلکو ته ضرورت دی خلکو ته ضرورت دی او دغه له څه کې ده ایښې ده دغه له ایښې ده د عمر رضی الله تعالی عنه زمانه و امیر المؤمنین دی د جمعه ته وروتو په دغه وخت کې د غلې قحط او کمې و د جمعات مخې ته وکتل چې د غلې ډېری لګېدلې ځای په ځای د تجارت لپاره عمر رضی الله تعالی عنه چې غله وړي د ډېر زیات خوشاله شو وی دا چا راوړي ده وی دا پلان کې د خرڅ لپاره راوړي ده وی الله دې پکې ورله نور برکت واچي خلکو ته غلې ضرورت دی ولا را پیدا کړه خلکو ته غلې ضرورت دی ولا څه کړه را پیدا کړه الله دې پکې ورله ډېر برکت واچي چا ورته وی عمر امیر المؤمنین دا خو دغه پلان کې تاجر او تا چې کوم غلام آزاد کړي داغي دواړو غله ده خدا دوی سنبال کړي و ایخي و دا دوی سره د مخ کې نه موجود و خدا دوی د قیمت لپاره ایخي و وسی راوستله ویخه تر دوی سره و خلکو ته نه ورکوله نه دا دوی ریټ ته ایخي و عمر رضی الله تعالی دا دواړو وغوښتل راشه تاسو هغه وغوښتل وی دا غله چې د خلکو ته د دومره ضرورت وکنه نو دا تاسو ولې ایخي و هغه ورته امیر المؤمنین زمونږ مال له خپل پیسو خو اغست موږ چې ډېر زیات شي جو خرڅ به کونو زمونږ مال له بری کړی چا څه کار دی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی تاسو مال دې ټیک شو خو زه درته یو حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایم دا واورئ ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چا چې غله سنبال کړه دې د پاره چې د دې ریټ او خېږي قیمت او خېږي بیا به خرڅوما ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی چې دې سړي باندې به مفلسی راځي په دغه غریبي راځي به چرته مالدار نشي او دویم دا دی چې دا سړی په جزام مرګ مري ناکاره مرض باندې بمري کم تاجر چې هغه دا خبره واورېده کنه وي زما توبه بس زما توبه دا چې سمې کړي په دې د رات الله مې پوه کې بیا د پاره به داسې نه کومه خو چې کوم د عمر رضی الله تعالی غلام و او د آزاد کړي هغه په جواب کې څه وي عمر زما مال دی په خپل پیسو مې اغسته دي چې هر څنګه خرڅوم په دې کې د چا کار نشته دی ټیک ده د دغه حدیث راوي وایي وي په خپل سترګو مې دغه سړی ولي چې د جزام په مرګ باندې بیا مړ شو په ډېر یو ناکار او پلیت مرض باندې دغه سړی مړ دی بیا
نو یو په تجارت کې به شی نه ذخیره کوي. دلته مسلمانانو ته ضرورت دی خلک د وړو په تروړه پسې مري او تا په ګودامونو کې غنم سنبال کړي دي. دا حرام دي، دا ناروا دي.